ضعیف روایت د تنه بیانوم، اسی افسانه او قصه د تنه کوم، د یو مولا او د مفتی خبر ارته نه کومه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوم. الله نبی فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه، چا چې یو حرف د الله کتاب نه ولوستو باغی وته نیکی ملاویږي، والحسنه بعشر امثالها، او دا یو نیکی الله بیا په 10 چند باندې بدلی. الله نبی به فرمایي ولا اقول الف لام میم حرف، زدا نه ویم چې کني الف لام میم حرف دی، دا مجموعه، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ځان له حرف، لام ځان له حرف، میم ځان له حرف دی. یعنی الف لام میم دا مجموعات 3 حرفونه دي چې یو سړی کله د قرآن تلاوت شروع کوي وي الف لام میم، نو د الله د نبی د وینا مطابق دته 10 نیکۍ میلاو شي، 10 نیکۍ. زمانو اوس راځي لږه اندازه لګو. عام طور باندې دا قرآن کریم چې کوم دی اکثر پدې کې یو کرخه تقریبا دا په 40 حرفونو باندې مشتمل، یو کرخه یا 35 یا 40 خو 40 اکثری 40 حرفونو باندې یو کرخه د قرآن د یوې صفحې دا مشتمل ده. بیا 40 حرفونه دا چې تولولي د حدیث موافق پاری او حرف باندې لسته کې ملاوي کړه، 10 کې ولا ضرب ورکا سوچ شوي 400 نیکی دا په یو کرخه کې ملاويږي. بیان طور باندې څومره چې قرآن دی اکثر خاص کر دا پاکستانی چاپورا دا په 15 کرخه باندې مشتملي، 15 سطر باندې. نو هر صفحه دا چې تولولي دا په 15 دا صفحه دا په 15 کرخه باندې مشتمل ده، هر کرخه دا په 40 حرفونو باندې مشتمل ده. په یو کرخه 400 نیکۍ ملاويږي. نبی اوله په 15 کې ضرب ورکا 400 لا چې دا په یو کرخه تا ته ثواب ملاويږي، او 15 کرخې په 15 کې ولا ضرب ورکا 6000 نیکۍ دا په یو صفحه کې دي، 6000 نیکۍ په یو صفحه کې. او اسی تاسو اندازه لګوئ دا یو صفحه وسونه ټیم کې ویل کېږي. عام خلک کوئی په 1 منټ کې ویل کېږي، خو زه 1 منټ ځا کم دی 2 منټه کا. په 2 منټه کې یو صفحه ولستلی شي او په یو صفحه ته 6000 نیکۍ ملاویږي، 6000 نیکۍ. ضعیف روایت ته نه بیانوم، اسی افسانه او قصه د تنه کوم، د یو مولا او د مفتی خبر ارته نه کومه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوم. یا خو استاد نبی په خبره باندې یقین نه، او که یقین دی وی نو بیا تاخیر پس کړي، بیا تاسو اندازه ولګوئ په یو ورځ کې په 2 منټه کې 6000 نیکۍ ته حاصل کړي. نو که ته هر ورځ 2 منټه صرف تلاوت کې 2 منټه، نو په یو میاشت کې ته 1,80,000 نیکی تحصیل ولیش. 1,80,000 نیکی دا په یو میاشت کې تحصیل ولیش. بیا په کال کې به څومره حاصلې؟ کال کې بیا 21,60,000 نیکی دا چې ته هر ورځ 2 منټه صرف ورکې ورې، چې صرف 2 منټه ته ورکې نو په یو کال کې 21,60,000 نیکی تحصیل ولیش. اوس چې یو سړی هغه 2 منټه نه، هغه نیمه ګنټه ورکی یا ګنټه قرآن لورکی، د دې به اندازه څوک ولګي؟ د دې ثواب اندازه به څوک ولګي؟ د دې ثواب اندازه لګول ډېر ګران دي، مشکل دي. لیکن افسوس داره زمونږ په 40 ګنټې کې 1440 منټ 1440 منټ دي. راځي زمارونن د اعظم کو دلته په مسجد کې، او دا واده بر ځان سره اخلو
1440 منٹ دا په 40 घंटे کې شپه ورځ کې دا 1400 منټه دا ستا شو. ته چې هر څه کې دکان کې او که چېرته پټي ته ځې او بل طرف ته ځې او یا سکول ډیوټي کې د مدرسې ډیوټي کې هر څه چې کې کوه دا 1400 منټ ستا شو. 40 منټ به قرآن له ورکو که نه 40 منټ او په خپله اندازه ولګوئ چې په 2 منټه کې ما ته 6000 نیکۍ میلاویږي په 40 منټ کې به څو میلاویږي. زمانو د ثوابونو یو غاټه خزانه ده لیکن د قرآن د دشمنان سیوا دي. عالمی کفر لګیام دی چې مسلمان هغه ته موقع بالکل ورنکي چې دا ډېرې نیکۍ ځان څه په لږ ساعت کې وګټي او آخرت کې بیا د نیکو انبارونه د څه ولاړي هلته نه دا موقع نه ورکوي. نو کار یې څه وکړو؟ کار یې دا وکړو وخت په وخت باندې د قرآن د پاره یو بند راوباسي، د قرآن یو ضد او مخالف راوباسي. فیسبوک یې ولا راویستو، فیسبوکو موبایل یې ولا راویستو او خاص کر پای کې فیسبوک نو پای باندې ټوله ورځ او شپه د مصروفه کړي قرآن لاړو لسري بود لاس ته وروړي چې قرآن دی څه شی او دی موبایل کې هم ته کولی شي په لاره روانې هم موبایل کې قرآن کولاو تلاوت کوو که نه په ګاډي کې هم کولی شي هر ځای کې ته کولی شي. خو نن زمونږ نوجوان نسل د هغې په لاس کې به ته قرآن بیا نه موني. او مخکې ما خبره تاسو ته کړې وه یو عرب وی ما چې کله سیرت د مخکې سلفو علماو کوتو د صحابه کرامو د تابعینو پای کې لیکلي وو چې چا به په یو ورځ کې قرآن ختماو، چا به 2 ورځو کې، چا په 3 ورځو کې. اگر چې سنت طریقه داره چې 3 ورځو نه کم قرآن ختمول دا صحیح نه دی، لیکن دا هغې خپل اجتهاد و کېدی شي حدیث ورته نه رسېدلی. خو چا په 3 ورځو کې، چا په 4 ورځو کې به قرآن ختماو. وی ما تعجب کاوه چې دا خلک تنګېدل نه، ځکه چې په 3 ورځو کې ته قرآن ختمې نو په ورځ کې 10 سپارې شوې، 10 سپارې په ورځ کې ویل دا سره ډېر تنګېږي، موږ 1 سپاره نشو لوستلی. وای ما ډېر تعجب کاوه چې دا څنګه خلک وو. وای کله چې اوس ما د نوجوان نسل دی په لاس کې موبایل ولید او هغې 24 ګنټې موبایل ته ناست وي، زما تعجب ختم شو چې دا 15 ګنټې 10 ګنټې د فیسبوک کې ستړی کېږي نه. ولې خوند وله ورکوي، مزه وله ورکوي. نو مخکې خلکو لا قرآن مزه ورکوله قرآن. او بیا دا سلفو دا اقوال ما ته یادېږي، زه ډېر تعجب واخلم، ما تعجب واخلي چې مخکې دور کې وایي داسې حالاتو چې یو سړي به د چا نه تپوس وکړو چې پلانې علاقې ته څومره مزل دی، پلانې علاقې ته څومره مزل دی. نو هغه به ورته ویله چې یاره تقریبا 100 آیاتونه پکې ویلې کېږي، دومره مزل دی چې 100 آیاتونه پکې ویلې کېږي. یعنې هغې په لاره باندې قرآن لوستو. مثال په طور باندې یو سړي به چا نه تپوس وکړو چې یاره جي د ثمرباغه پورې څومره لار وی؟ مونږ خو یو یاره جي کیلومیټر یا به زر ګړۍ ته وګورې یاره یو 20 منټ پکې لګي. هغې به څه ویل بس 100-200 آیتونه پکې ویلې کېږي. دا د قرآن څه د هغې مینه وه، د قرآن څه د هغې محبت و. نو که نوري سم نه یې دا 2 منټه خو ورکولی شئ که نه؟ 40 منټ په کار د چاري ورکوي، خو دا 2 منټه که ورکوي نو په میاشت کې 1,80,000 او په کال کې 21,60,000 نه کوي. دا آسان دي؟ زه ته په کال کې 21 लाख روپۍ وګټه کړم، 21 लाख روپۍ ته په کال کې ګټلی شي لا ماشاءالله. مګر که خلک چې هغې ډېر کاروبارونه ډېر زیات حد ته رسېدلي یوه بېله خبره ده، نور دا خو ډېر مشکله ده. دا څومره آسان دی؟ دا عمل آسان دی که نه دی؟ په ایمان یې وایي آسان دی که نه؟ په ټیم به څوک ورکي؟ دا ټیم ورکول ګران دي، دا به کوي څوک؟ دا خو هغه دغه مثال دی اچوهن کا مجلس. موږ ویل چې یاره جي دا پیشو نه موږ څنګه ځان خلاصو؟ ویل د غاړې ته ګنګړی ارتل پکار دي چې دی راوځي ګړنګ به کوي موږ به تښتو. نه یو پکې ویل چې دا ګنګړی به څوک ورارتئ؟ ثواب خو ډېر شو، خو دا ټیم به څوک ورکوي؟ قرآن له به غیږ څوک ورکوي؟ قرآن له به ټیم څوک ورکوي؟
هر شي له ټیم شته دی، قسما بالله، حتی چې دا د سماکي لپاره هم ټیم شته دی. بې ادبي دې ما پې خفه کېږو به نه، او د سماکي باندې تقریبا کم سے کم 15 منټه اخلی که نه اخلی. یعنی تعجب دومره دی چې قرآن لا تا او د سماکي غومره ټیم منګه نه شو ورکولی. دا زمونږ په حال ژړا پکار ده، زمونږ په حال ژړا پکار ده. کار هم څه شروع کړی، بې فایدې کارونه، غیبتونه کول، چرته الزامونه چرته لګول، پردو ملکونو قیسې کول، پلانې ملک دسي او پلانې ملک دسي، ویکسین لاندې ویکسین باندې، دوبۍ ته جهازونه آزاد دي او سعودي عرب ته بند دي، او فلان ځای ته بند دي او فلان ځای ته کولاوي. دغه بحثونه شروع کړي، بل بحث هم څه دی بوده نشته دی.